السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک اکاونټ ور ختم کړي. هغه هم ډېره اسانه طریقه ده. نو درځئ ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ځکه موږ خپل چینل کې هره ورځ د هغه ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ ملګرو دلته به تاسو راسئ د کوم سړي آی ډي ستاسو بندوئ نو دلته تاسو هغه سړی پیدا کړئ. ملګرو دلته زه راځمه زما یو ملګری دی زه په هغه پسې ګرځم د هغه آی ډي زه اوس ور بندومه. نو ملګرو دا تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ. دلته زه راځمه د هغه سړي آی ډي پیدا کوم. نو ملګرو دلته تاسو خالي د هغه سړي آی ډي پیدا کړئ. کله چې تاسو د هغه سړي آی ډي پیدا کړئ نو بیا به تاسو یا به دلته ملګرو خالي راسئ په دا سرچ کې بیا د هغه نوم مې لیکئ. کله تاسو په سرچ کې د هغه نوم مې لیکئ د هغه نوم به دی تاسو ته راواړئ. نو ملګرو دلته زه راځمه د یوه سړي آی ډي ده د نو ملګرو ګوره د یوه سړي آی ډي ده د نجیب پرنس په نامه ده. اوس زه غواړم د دغه آی ډي ور بنده کړمه. نو ملګرو دا ملګری نه ده زه دلته بل ملګری پیدا کومه. یا به دلته ملګرو تاسو راسئ په دغه خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. په خپل پروفایل څخه کلیک وکړئ دلته دی تاسو ټول ملګري راړئ. اوس تاسو د هر سړي آی ډي بندوئ خالي د هغه سړي آی ډي پیدا کړئ نو هغه تاسو په اسانه طریقه سره بندولی شئ. نو ملګرو زه راځم د دې سړي آی ډي بندومه. نو ملګرو کله تاسو د هغه سړي آی ډي خلاص کړئ دلته به تاسو راسئ کاپي لینک ټو پروفایل دا لینک به دلته تاسو کاپي کړئ بېرته به په بیک ولاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ به ورسره راسئ په لیټ کې خلاص کړئ. دا لیټ فیسبوک نه دلته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. خالي به ولاړ شئ په خپل اوریجنل اکاونټ کې به د هغه سړي آی ډي پیدا کړئ. هغه به دلته تاسو کوم لینک تاسو هلته کاپي کړی دی هغه به هلته کاپي کړئ. بیا به دلته راسئ خپل فیسبوک اکاونټ به په لیټ کې خلاص کړئ. په لیټ کې چې مې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ ملګرو دلته به تاسو راسئ ملګرو ګوره د هغه سړي آی ډي دغه واله د ابوزاید شیخ په نامه ده. نو دا ملګری زه اوس دلته پیدا کومه. دا د ملګرو تاسو به هغه سړی اوس دلته پیدا کړئ د ابوزاید شیخ په نامه و. اوس به دلته تاسو کلیک باندې وکړئ. کله چې کلیک باندې وکړئ دلته به تاسو راسئ په دا مور اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ ګیو پیډ بیک او ریپورټ دس پروفایل په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو بیا راسئ پیک اکاونټ به ووایي. کله چې تاسو پیک اکاونټ ووایي دلته به تاسو راسئ سینډ به ووایي. ملګرو کله تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ په ریپورټ پروفایل به کلیک سره وکړئ. په ریپورټ پروفایل سره کلیک وکړئ په دې باندې به ټیک مارک نښان سره ولګوئ دا کوچنی ټیک مارک نښان ده. دلته به سبمیټ ریپورټ ووایي. کله سبمیټ ریپورټ ووایي دلته به تاسو اوس دا ډن کړئ. کله چې ډن کړئ بېرته به تاسو ولاړ شئ خپل فیسبوک آپشنز ته. آپشنز ته چې ولاړاست دلته به تاسو راسئ ریپورټ ا پرابلم به وایي. ملګرو کله تاسو ریپورټ ا پرابلم وایي دلته به تاسو راسئ پروفایل اینډ ټایم لاین په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړئ هغه کوم لینک چې هلته تاسو کاپي کړی هغه به دلته تاسو څه کړئ پیسټ کړئ. ملګرو هغه لینک به دلته پیسټ کړئ او د هغه کوم کوچنی په دې باندې ټیک مارک نښان سره ولګوئ. بېرته به راسئ ملګرو دلته یو څه نور خط ته هغه خط ما دلته یو ځای لیکلی دی هغه خط به تاسو کاپي کړئ. کله چې هغه خط تاسو کاپي کړئ ملګرو هغه خط به دلته په هغه لینک کې سره له هغه لینک سره پیسټ کړئ. نو ملګرو دلته به اوس تاسو راسئ هغه خط به دلته څه کړئ پیسټ کړئ. دلته ملګرو تاسو راسئ هغه خط دلته څه کړئ پیسټ کړئ. اوس تاسو کولی شئ چې د دغه سړي آی ډي په 24 ګنټې اندر کې له ټول فیسبوک څخه وړاو کړئ ختم یې کړئ. په ټول عمر به بیا د آی ډي نه کړي خلاصه. نو ملګرو خالي سبمیټ ووایي. کله چې دا سبمیټ اسوله وایي تھینک یو فار سینډینګ اس یور پیډ بیک. نو ملګرو دا سبمیټ اسوله اوس به تاسو دا کلوز ووایي. نو ملګرو دغه آی ډي به اوس په 24 ګنټې اندر کې له ټول فیسبوک څخه ختم شي. دا ډېره اسانه طریقه ده او دا په 100 کې 100% کار کوي. ځکه ملګرو موږ تر هغو هغه ویډیو ستاسو لپاره نه جوړوو تر څو هغه ویډیو کار نه وکړي. هغه یو وار موږ خپله اپلای کوو چې آیا دا کار کوي که نه کوي. نو چې هغه ویډیو کار وکړي هغه شی کار وکړي بیا په هغه باندې موږ ویډیو ستاسو لپاره جوړوو. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې وي او ویډیو درسره لایک کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او که تاسې هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیو کې د خدای په امان.